سلامونه دوستان، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې جوړوو. مهمې جملې دي زده کړئ وایي. ته ولې دروغ وایې؟ په الماني ژبه داسې وایو Warum lügst du? Warum lügst du? وایي ته ولې دروغ وایې؟ که تاسو ورته وایئ زه هېڅکله دروغ نه وایم، په ټول ژوند کې دروغ نه وایم. په الماني ژبه داسې وایي Ich lüge nie. lügst وایي یا lüge دروغ ورته nie وایي هېڅکله، مطلب زه هېڅکله دروغ نه وایم. Ich lüge nie. په الماني ژبه دوستان څنګه وایو؟ هغه ډېر دروغجن دی، هغه ډېر دروغجن دی یا دوزمار دی. بعضې خلک ډېر دوزي ولي خو حقیقت کې هېڅ نه وي، هغه ډېر دروغجن دی. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسې په کمنټ کې ولیکئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ناصر احمدزي دوه ښایسته او مهمې جملې راوړي دي. هغه جملې چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې ورته مخامخ کېږو. وایي زه کثافات باسم، داسې چې کله ګند وي په کور کې تاسو د باندې وباسئ. په الماني ژبه داسې وایو Ich bringe den Müll raus. Ich bringe den Müll raus. زه کثافات د باندې باسم. بله جمله ده کله چې تاسو په اشپزخانه کې لوښي وینځئ وایي زه لوښي وچوم. بیا تاسو وچوئ وایي زه لوښي وچوم. په الماني ژبه داسې وایي Ich trockne das Geschirr. Ich trockne das Geschirr. زه لوښي وچوم. په الماني ژبه دا جمله مهمه جملې دي زده کړئ. په یوه جمله تاسو وایي په څنګه وایو ډوډۍ څه وخت خورو. کله چې تاسو ملګرو ته وایئ ډوډۍ څه وخت خورو، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسې په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستان، راځئ چې په الماني ژبه دوه مهمې جملې زده کړئ. یوه جمله به تاسو وایئ وایي زه خپل کورنی کار کوم. تاسو د اکثره په کورسونو کې یا مکتبونو کې کورنۍ وظیفې درکوي. په الماني ژبه څنګه وایو؟ داسې وایو Ich mache die Hausaufgaben. Ich mache die Hausaufgaben. زه خپل کورنۍ وظیفه یا کورنی کار کوم. دوستانو بله جمله ده وایي زه خپل مخ وچوم. دلته مهم لغتونه استفاده کېږي، زده کړئ، مه ورڅخه تېرېږئ. که په المان یا په یوروپ کې وایي بهترینه موقع ده موقع څخه استفاده وکړئ. وایي زه خپل مخ وچوم. وچولو ته وایي trockne. وایي Ich trockne mein Gesicht. Ich trockne mein Gesicht. وایي زه خپل مخ وچوم. دوستانو یوه جمله تاسو ولیکئ په الماني ژبه څنګه وایي؟ زه ویښتان وړم. زه ویښتان واړه کوم یا وړوم. تاسو دا جمله په کمنټ کې ولیکئ. راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو. جملې داسې دي چې موږ او تاسو مخامخ کېږو ورسره یا به مخامخ شوي یاستو. وایي ته ولې خاندې؟ په الماني ژبه دا جمله داسې وایئ Warum lachst du? Warum lachst du? ته ولې خاندې؟ که تاسو چاته وایئ زه په تا نه خاندم یا تا پورې نه خاندم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي Ich lache nicht über dich. Ich lache nicht über dich. زه په تا پورې نه خاندم یا په تا نه خاندم. دوستانو موږ که چاته وایو خلکو پورې مه خانده، خلکو پورې مه خانده، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو؟ تاسې کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ چې څوک دا جمله صحیح لیکي په کمنټ کې. نه ده د چا باره کې غږیږو، د کوم شي باره کې غږیږو. نو دلته وایي اون بشتمتر ارتیکل چې دا موږ سره دي ein او eine. ein او eine. راځو لږ تشریح ورکوم. وایي له ناڅرګنده اسمونو یا ناڅرګنده شیانو یعنې اون بشتمتر ارتیکل نه هغه وخت کار اخیستل کېږي، هغه وخت کار اخیستل کېږي چې د ډېرو کسانو یا ډېرو شیانو له ډلې نه څرګنده وي چې کوم کس یا کوم شی یا په بل عبارت په ناڅرګند نوم یا اون بشتمتر ارتیکل باندې سړی مجهولې خبرې کوي. مطلب دا ده
موږ خبرې کوو د یو شي یا د یو کس باره کې خو معلوم نه ده دا خبرې د کوم کس باره کې کوو د کوم شي باره کې کوو دې ته وایي اون بشتمتر ارتیکل دې وخت کې موږ استفاده کوو د مثال په طور وایي که چیرته یو راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو ما سره اوسئ او مهمې جملې او په دې کې مهم لغتونه استفاده شوي دي زده کړئ وایي ته ولې دومره لرې ژوند کوې د ښار څخه وایو که نه دا مطلب په کلي کې یاستئ په الماني ژبه داسې warum wohnst du so weit draußen warum wohnst du so weit draußen ته ولې دومره لرې ژوند کوې وایي چې وایي لرې ته draußen مطلب بهر بیرون په بله جمله کې وایو ځکه چې په مرکز کې یعنې په ښار کې کرایه ډېره ګرانه ده په الماني ژبه داسې وایو weil die Mieten im Zentrum so teuer sind. Wait, begrijp ik ډېره ګرانه ده. Weil die Mieten im Zentrum so teuer sind. YouTube findet noch Humsa. YouTube da haben wir gleich schon. Der YouTube Nunda. Na, seh, was sei. واخلئ دوه مهمې جملې زده کړئ بعد دوستان په موبایلونو کې مشکلات لري موبایلونه مات شوي وي په بازار کې څنګه ویلی شو چې دا موبایل د خپل جوړ کړو راځئ داسې وایي زما تلیفون مات شوی دی په الماني ژبه داسې وایي mein Handy ist kaputt mein Handy ist kaputt زما موبایل مات شوی دی ډېره مهمه جمله ده وایي کولی شي دا راته جوړ کړئ کولی شي دا راته جوړ کړئ دوکاندار ته تاسو یا مستري ته تاسو داسې وایي können Sie es reparieren können Sie es reparieren وایي کولی شي دا راته جوړ کړئ دوه مهمې جملې دي زده کړئ که موبایلونو کې مشکلات وي ورسئ او دا جملې ورته استفاده کړئ تاسو کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ زما د یوټیوب نوم ده نافع احمد ځای راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو دوستانو کله چې موږ چا نه پوښتنه کوو د یو ځای باره کې د هوټل د دوکان باره کې د مثال په توګه موږ چاته وایو بخښنه غواړم دلته هوټل چیرته دی په الماني ژبه داسې وایو Entschuldigung, wo ist hier ein Hotel? Entschuldigung, wo ist hier ein Hotel? تاسو چې د هر ځای پوښتنه کوئ د هغه ځای نوم واخلئ او دا جمله ورته استفاده کړئ په الماني ژبه باندې او که بله جمله کې موږ وایو بخښنه غواړم زه له دې ځایه څخه نه یم یا زه له دې ځایه نه یم په الماني ژبه داسې وایو Es tut mir leid, ich bin nicht von hier. Es tut mir leid, ich bin nicht von hier. وایي بخښنه غواړم زه له دې ځایه نه یم دوه مهمې جملې دي زده کړئ یوټیوب ته هم ورتلی شئ د یوټیوب نوم ده ناصح احمد ځای یا einige موږ دا دوه استفاده کوو د ډېرو شیانو لپاره مثالونه پکې د جوړومه تاسو به اوس ذهن خلاص شي وایو پرون یو موږ په هلته یو ماشوم ویده شوی دی یوه ښځه ناروغه ده اوس وایو پرون یو څو ماشومان ناروغه وو پرون یو څو ماشومان ناروغه یو څو معلوم نه دي یو څو کسان معلوم نه دي نو دلته دا جمله موږ او تاسو داسې وایو Gestern waren einige Kinder krank. Gestern waren einige Kinder krank. پرون یو څو ماشومان ناروغه ول نو دلته موږ عین یا عین نسو ویلی ځکه چې عین یو کس استفاده کېږي یا یو شي ته einige موږ استفاده کوو Gestern waren einige Kinder krank. پرون یو څو ماشومان ناروغه وو دوستانو نو د جمع لپاره موږ استفاده شو einige Kinder krank پرون یو څو ماشومان ناروغه وو